افغان کوریا انستيتيوت کې د 10 مليون ډالرو په ارزښت عالي ملي مرکز پرانستل شو. دغه مرکز د کار او ټولنیز چارو وزارت رهبرۍ لخوا د افغانستان لپاره د جنوبي کوریا سفیر، د یونسکو د عمومي رئیس، د صنایعو او معدن خونو او خصوصي سکتور استازو، یو شمېر دولتي او غیر دولتي رئیسانو په حضور کې پرانستل شو. د افغان کوریا انستيتيوت رئیس په غونډه کې د یاد انستيتيوت د فعالیتونو په هکله ګډونوالو ته معلومات ورکړل او زیاته یې کړه در سال 2004 فاز اولی فعالیت انستیتوت افغان کوریا را آغاز کردیم که در سال 2004 بود. در سال 2004 میلادی تفاهمنامه همکاری میان وزیر کار وقت افغانستان و وزیر کار کشور دوست کوریا در کوریا امضا شد و در سال 2005 عملا انستیتوت افغان کوریا به فعالیت آغاز کرد. د یاد مرکز پرانسته کې د کار او ټولنیز چارو وزیر بشیر احمد تینچ د نړیوالو په ځانګړې توګه د کوریا او یونسکو له همکاریو او ښه نیت څخه مننه وکړه. یکی از موضوعاتی که برای افغانستان، حکومت افغانستان خاصتا برای وزارت کار و امور اجتماعی خیلی مهم بود، زمینه سازی کردن که ما شاهد آغاز پروژه باشیم. همونطور که اشام صاحب گفتن این آرزو از سال 2004 تا وارد زحمت‌های زیادی شد که خوشبختانه امروز ما در واقع حاصل و زحمات را می‌بینیم و ثمر و زحمات را می‌بینیم و خدا خواسته باشه حکومت افغانستان، مردم افغانستان از این ثمر انشالله در بهبود وضعیت بازار کار افغانستان مستفید میشه. په یاده پرانسته کې د کوریا سفیر او د یونسکو عمومي رئیس هم خبرې وکړې. دوی د افغان حکومت د لومړیتوبونو لاسته راوړلو برخه کې د فني او حرفوي زده کړو رول مهم یاد کړ او په دې برخه کې د کار او ټولنیز چارو وزارت سره د عالي ملي مرکز عملي کار پیل کېدو او جوړېدو کې ژمنتیا وښوده. په تیر 20 کلونو کې کوریا هیواد له افغانستان سره څه د پاسه 10 بلین ډالر مرسته کړې چې زموږ لومړیتوب په افغانستان کې تعلیم او تربیه ته و. چې په دغه لړ کې د افغان کوریا انستيتيوت سره زیاتې مرستې ترسره شوي. د کویکا په مرسته کله چې له 2004 میلادي کال څخه د افغان کوریا انستيتيوت په کار پیل کړی، چې د پاسه 8000 نفرو دلته مسلکي زده کړې سرته رسولې. همداراز د غونډې په پای کې د یونسکو عمومي رئیس وویل چې یونسکو دفتر په دې وروستیو کې د کار او ټولنیز چارو وزارت او د تعلیمي او تخنیکي زده کړو له ادارې سره په معلوماتي سیستمونو او د بازار کاري سیستمونو په سروې کې مرسته کړې او زیاته یې کړه. د یونسکو دفتر په دې وروستیو کې له افغانستان او خاصتاً د کار او ټولنیز چارو وزارت او د تعلیمي او تخنیکي زده کړو ادارې سره په معلوماتي سیستمونو او د بازار کاري سیستمونو په سروې کې مرسته کړې. همدارنګه موږ په مسلکي او تخنیکي زده کړو کې په غیر رسمي ډول د تعلیمي زده کړو او د بازار کاري سروې له کار او ټولنیز چارو وزارت سره په تیرو کې حمایت کړی. د ویلو ده چې د یاد مرکز د جوړېدو هوکړه لیک د کار او ټولنیز چارو وزارت رهبرۍ او جنوبي کوریا نړیوال همکاریو دفتر ترمنځ له وړاندې لاسلیک شوی و چې د کرونا وبا له امله یې کارونه ځنډېدلي وو او تازه د جوړېدو عملي کار د کار او ټولنیز چارو وزارت رهبرۍ لخوا د مرسته کوونکو ادارو او خصوصي سکتورونو په حضور کې پرانستل شو.